احمد مسعود په ایران کې له طالبانو سره څه کړي؟ سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی جهادي قوماندان محمد اسماعیل خان او د طالبانو حکومت خلاف د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په تهران کې له طالب پلاوي سره کتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سه شنبه جنوري 19 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یادو کسانو په تهران کې د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره کتلي دي. نوموړي زیاته کړې چې طالب پلاوي دوی ته ډاډ ورکړی چې له کوم تشویش پرته دي هیواد ته ستانه شي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د اسلامي امارت له لوري اطمینان ورکړل شو چې هغوی کولی شي له کوم تشویش پرته وطن ته راشي. اسلامي امارت کوښښ کوي چې د یادو راتلونکو د ټولو لپاره د ډاډ وړ وي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پکې پاتې نشي. تر دا مهاله محمد اسماعیل خان او احمد مسعود په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.